دا شهید وطن دا یتیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د افغان دارالعلوم شاګردانو د کونړ او ننګرهار د زلزله ځپلو شهیدانو او ټپیانو لپاره د قرآن عظیم شان 11 ختمونه ترسره کړل. په دعا کې یې د شهیدانو د مغفرت او د زخمیانو د عاجل روغتیا او د امت د یووالي غوښتنه وکړه. الله تعالی دې د امت ستونزې اسانه او ټولو مسلمانانو ته د خیر برکت او سوکالي ژوند نصیب کړي. او یاد غونډه را سره مخ ته په ویډیو کې کتلی شئ. خدایا ته پوری مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پوری مهربان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اصل کې د مصیبتونو آفتونو د بلیاتو دو اسباب دي. یو سبب ابتلا او امتحان او یو سبب د انسان گناهونه. نیکانو باندې چې کله په دنیا کې آفات راځي مصیبتونه او تکالیف راځي یا خو نیکان الله تخفوي گناه تی وشي په دغه مصیبتونو سره الله پاک دی پاک کې د ګناه نه چې د دې دنیا نه ځي نو پاک لاړ شي. او یا د نیکانو لپاره الله یو مقام او مرتبه په جنت کې مقرر کړي او د دې اعمال د دې جوګنۍ چې هغه مقام حاصل کړي نو الله په باندې دلته مصیبتونو او تکلیفونه راوړي چې هغه مقام ورته ورکړي. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. ټولو سخت تکالیف او ستونزې هغه په دې نړۍ کې انبیاء تیر کړي دي او به چې څومره پیغمبر ته انسان نږدې وي په ایمان او تقوا او دیانت کې نو هغه باندې امتحانات زیات راځي. تاسو د انبیاء علیهم السلام تاریخ قرآن وګورئ او به زموږ تاسو د ملت اسلامی د آدم علیه السلام نه تر دې وخته پورې چې څومره ستر خلک دي او هغوی کارنامې کړي دي نو د هغوی تاریخ زندګي له وګورئ چې څومره مشکلات یې تیر کړي څومره ستونزې. نو که چېرته دغه مصایب دا د امتحاناتو د وجې نه وي نو موږ به د الله نه سوال کوو چې الله موږ ضعیفه یو کمزوري یو همدغه امتحانات بس دی ربه موږ سره د عافیت معامله وکړه. او که چېرته خدا ناخواسته دا مصائب د ګناهونو د وجې نه وي نو بیا به الله پاک ته توبه وباسو الله ته به زاري و فریاد کوو چې ربه ګناهګار یو زموږ ګناهونه معاف کړه. نور خو الحمدلله په یو شي شکر ادا کوو
چې رب العالمین په دې وخت کې په ملت دا رحم کړی خو اسلامي نظام دی او یو د دغه مصیبت په وخت کې د الحمدلله د اسلامي نظام هغه برکات چې زمونږ د حکومت چې څومره اسباب دي هغه د ملت په کار روان دي اوس تیاری استعمالیږي سړي استعمالیږي ادارې دي ډاکټران دي او بل پکې یو عجیبه غوندې زمونږ خوش قسمتي چې ملت یو دی د خوست ډاکټرانو یې موږ ته تیارو بندوبست وکړي چې موږ هلته ځو خدمت لپاره د مختلف هرات نه اوس وکتله فیسبوک کې یو سړي یو تجار د هرات نه یو لوی قطار را روان کړی دی د کومک چې دا ورسوي کونړ ته دغه قبضې کې چې مصیبت راغلی افت چې هلته خلکو سره مرسته وکړي دا د امت وحدت د ولس یووالی او بیا د ولس لوی چارواکي وزیران هلته ناست دي او خدمت کوي دا د الله لوی رحم دی لوی کرم دی دغه نظام دی الله زموږ په سر باندې تر تله قایم او دایم لري او رب العالمین دې له استحکام ورکړي دعا به په جمع باندې وکړو یا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب العالمين زمن د ټولو ګناهونه معاف کړي او کریمه او مهربانه رب د نبی پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت زمن د ټولو نصیب کړي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مقدس اطهر لاسونو د حوض کوثر به نصیب کړي د نبی علیه الصلاة والسلام د دین خدمت او د هغه د سنتو کامله اتباع نصیب کړي مهربان او کریم رب په دې امت مسلمه باندې چې عموما او زمنګ په دې هیواد باندې او د هیواد په وګړو خصوصا چې دا کم تکلیف او مصیبت راغلی د زلزلې په شکل کې رب العالمین ته په خپل فضل او کرم د دغه شهدا او شهادتونه قبول کړي زخمیانو ته رب العالمین شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي او کم یو اموات او شهدا چې اوس هم د خاورو د لاندې دي رب العالمین په سهولت او اسانتیا سره د هغې جسدونه را بهر کړي او په ښه طریقې سره رب العالمین تدفین سرته ورسوي او کریمه ربه چې د چا کورونه وران شوي د چا خاندانونه پکې لاړه رب العالمین هغوی ته د زړونو صبر او رب العالمین په دې صدمې او ته اجر جزیل او اجر عظیم نصیب کړي او څومره هیوادوال که چارواکي دي که عوام رونه دي که مؤسسات دي هلته مرسته کوي او لګیا او د خدمت کوي رب العالمین د دوی دغه خدمات دا قبول کړه او د خپل رضا سبب یې وګرځوه او ای ربه ستا په علم کې دي چې دغه د مصیبتونو اسباب به څه یې موږ خو خبر نه یو او په دې پوهېږو په دې ایمان دی په دې زموږ یقین دی چې ته عادل ذات یې ته رحیم یې ته کریم یې ته حنان یې ته منان یې رب العالمین موږ کمزور یو موږ ظالمان یو موږ ګنهګار یو موږ تقصیرکار یو ربه که چېرته زموږ د ګناهونو وجه وي الله موږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي رب العالمین زموږ سیاکارۍ او زموږ تقصیرات زموږ خطیئات موږ ته معاف کړي واړه وي او که غټ ښکاره وي او که پټ قصدن وي او که سهون رب العالمین زموږ په ګناهونو د عفو قلم راکاږي یا الله
موږ به ګناهونه کړي یقینا چې کړي دي موږ اقرار او اعتراف کوو خو رب العالمین په دغه مصائبو کې ماشومان معصوم بوډاګان سیاسرې رب العالمین بې ګناه خلک هم زمونږ د نحوست په وجه باندې په مشکل او په عذاب کې دي یا الله زمونږ د دغې ګناهونو سزا دې بې ګناهو ته مه ورکوه رب العالمین زمونږ په حال رحم وکړي یا الله زمونږ په حال رحم وکړي رب موږ ګناهګار یو سیاکار یو تقصیرکار یو او یا الله اقرار کو اعتراف کو ستا د حبیب صلی الله علیه وسلم امتیان یو ربا موږ د خپل در نه مردوده نه کړي یا الله موږ د خپل رحم نه محروم نه کړي ستا د دین لوی عالم امام شافعی رحمه الله فرمایي فإن تطرد فمن يرحم سواک یا الله که ته موږ د خپل در نه وشړې په موږ به څوک رحم کوي یا الله په موږ رحم وکړي یا الله په موږ کرم وکړي اے رب العالمین زمونږ په ټولو ګناهونو د عفو قلم راکاږي ته عفوري ته غفوري رب العالمین ته د سلو کالو مشرک هم معاف کړې چې کله توبه وباسي ربه موږ ستا د توحید قایلین یو ستا د حبیب امتیان یو رب العالمین په طفیل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي یا الله موږ اقرار کو اعتراف کو مجرمان یو سیاکار یو تقصیرکار یو رب العالمین دا زمونږ لاسونه او سترګې او اندامونه ټول د ګناهونو نه ډک دي خو ستا د عفو او د مغفرت چپو ته هېڅ هم نه دي یا الله د خپل رحم په چپو زمونږ ټول ګناهونه ووینځلی کړي او یا الله هغه د یتیمانو او د هغه سیاسرو د هغه بوډیګانو چیغې او کریکې رب العالمین ته خو د مظلومانو چیغې اورې یا الله د دغې مظلومانو دعاګانې قبولې کړي رب العالمین ته غفار موږ عواد یو یا الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی په طفیل باندې زمونږ ګناهونه معاف کړه موږ کې اهلیت نشته یا الله موږ کې اهلیت نشته رب العالمین ستا د دین سره هم تش نسبت دی نو موږ کې د طلباو صفت شته نه د علماو یا الله د تش نسبت په وجه معاف کړه او یا الله موږ ستا د دین ستا د اسلام د برنامۍ ذریعه ونه ګرځې یا الله په موږ رحم وکړه په موږ کرم وکړه یا الله ته حنان او منان یا الله ته کریم یا الله ته عفو موږ مذنبین یا الله زموږ ګناهونه معاف کړه زموږ ایمان دی ته عادل موږ ظالمان یو موږ ظلم کوو یا الله زموږ ظلمونه زموږ ته معاف کړه یا الله په خپل رحم په خپل کرم د جهنم د عذاب نه محفوظ کړه یا الله د دنیا د قهر او د غضبونو نه محفوظ کړه یا الله د قبر د عذاب نه محفوظ کړه رب العالمین دا زمونږ هیوادوال 800 شهداو یو ځای جنازې وې تاریخي جنازه وه یا الله ورثو ته صبر جمیل ورکړه یا الله ورثو ته صبر جمیل ورکړه او آینده زمونږ دغه ملت د دغه امتحاناتو ابتلاعاتو نه محفوظ کړه او چارواکي زمونږ چې کوم خدمتونه کوي الله دا خدمتونه قبول کړه زمونږ دې حکومت ته دې امارت ته یا الله ادامه او استحکام ورکړه رب العالمین څوک هم چې مخالف یا اولو ته هدایت وکړه که هدایت په نصیب کې نه وي یا الله د ځمکې د هستۍ نه ورک کړه او کریمه ربه دغه اسلامي دغه ستر نعمت او دغه ستر حکومت او دغه عظیم نعمت ستا د افغانستان کې تل تر تله قایم او دایم وساتلی که او رب العالمین موږ یې حق نشو ادا کولی کمزور یو د حکومت په حق کې چې موږ کوم کمزوري دی هغه موږ ته معاف کړه او رب العالمین امت ډېر د تنزل سره مخامخ دی د دې تنزل نه موږ بېرته رفعت ته اوچت کړه او کریم او مهربانه ربه د غزې مسلمانان دي او که زموږ زلزله ځپلې دي رب العالمین ته پرې خصوصي رحم او کرم وکړه اوس هم د زلزلو
هغه دورې شروع دي. یا الله نور دا زلزلې بندې کړه. موږ به ګناهګار یو، خو رب العالمین د نبي علیه صلات وسلام د هغه د امتي کېدو شفاعت درته کوو. کریمه ربه د نبي علیه صلات وسلام په طفیل د هغې په حق معاف کړه. موږ د معافۍ حقدار نه یو، خو د نبي علیه السلام په خاطر معاف کړه. او کریمه ربه ستا عظیم دین دی، د دغې دین په خدمت کې تر مرګه پورې استعمال کړه. او یا الله زموږ پلاران، زموږ نکونه، زموږ استادان، زموږ ذوي الحقوق څوک چې چا موږ سره نصرت کړی په دې علم کې اوسې کوي، رب العالمین هغه ټولو ته بخښنه نصیب کړي. او رب العالمین هغې ته زموږ له طرف نه بدلې ورکړي. او عقاید الجهان، امام الانبیاء، ناجی انسانیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکې په انوارو کې میلیاردونو اضافه وکړه. او رب العالمین زموږ طرف نه نبی علیہ السلام موږ نه خوشحاله کړه. د قیامت په ورځ یا الله د نبی علیہ السلام په حضور کې د خجالت نه محفوظ کړه. رب العالمین د انبیاء په حضور کې هلته به انبیاء موجود وي، هلته به صحابه موجود وي، هلته به اولیاء موجود وي. یا الله د هغوی په هغه مجلس کې هم د شرمندګۍ نه محفوظ کړه. او کریمه مهربانه ربه زموږ دغه دعاګانې په خپل عالي درګاه کې قبول او منظور کړه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه وأحبابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.